درتا نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه درتا نیولې مې زولۍ دواړه لاسونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه چای پلول دل نو دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه چای پلول دل نو دا محال دی خدایا په موږ وکړې رحمتونه اوس د بازار په واټ کې غواړي خیراتونه دا محال دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمن لیدونکو دا چې روژې ته کم وخت پاتې دی مونږ د خوست په مختلفو ولسوالیو کې 15,000 نفر رجستر کړي دي چې هغې کې زلزلې میدان ولسوالۍ لومړی کومک مونږ دلته کوو. په دې کې مونږ چې 1000 نفره یا 800 نفر مونږ دلته رجستر کړي دي په زلزلې میدان کې هغې کې ډېر عاجل ډېر هغه مستحق چې کونډې یتیمان دي مونږ نن 13 کورنیو ته مواد توزیع کوو چې تاسې عملاً دلته ګورئ. زلزلې میدان ولسوالي هغه یوه ولسوالي ده چې بدمرغه جنګ ډېر ځوانان له دغې ولسوالۍ اخیستي دي ډېر کونډې یتیمان دلته شتون لري چې نن یې تاسې ګورئ چې دا ټول هغه کونډې دي هغه یتیمان دي چې پاتې شوي دي دلته. دا زموږ او ستاسو کومک ته ضرورت لري باید د دوی سره په هر حالات کې کومک وکړو چې تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ ته ډېره توجه نه ده شوې باید ټول مؤسسات او بنسټونه توجه وکړي تر څو د دغو کونډو یتیمانو په دې سخت وخت کې لاسنیوی وکړو کوم چې د دوی حق په موږ باندې دی باید حق یې ادا کړو. موږ د خوست په مختلفو ولسوالیو کې خلک ثبت او رجستر کړي دي چې هغې دپاره موږ یو فورم درلودو غم ورکړی چې هغه د کلي ملک نه د کلي امام نه ځوانانو شورا نه او څوک چې معرفي کوي هغې نه تایید شوی امضا شوی ټاپی شوی داسې موږ 15,000 کورنۍ ثبت کړي دي چې هغې کې زلزلې میدان هم موجود دی. موږ غواړو چې دې سره په نوبت باندې همکاري وکړو چې نن زلزلې میدان ولسوالي تاسو ګورئ دلته کومک کوو راتلونکو څو ورځو کې انشاءالله موږ په بلې ولسوالۍ کې هم همداسې یو پروګرام لرو. زه به د یوې مور خبرې راواخلم چې ولې موږ مجبوره شو چې تر دغه ځایه راشو دغو سره کومک وکړو. مورې ستړې مه شئ مورې څه ستونزې څه مشکلات لرئ تاسې؟ خو ستونزې خو میندون کې ډېرې دي ټول کونډې کې مون دي د میندون غونته ستونزې یوه ځای کې هم نشته خو بیا ما یوز وایو مېړه و مېړه مې مړ شو بیا مې یوز وایو هغسې مې وخت تېر کړو هغه مې هم مړ شو مړه وړه ورکې جوکې ته پورته دي شپې جوکې جوکې مې دي هغه وړه دي ځنه تمامه دنیا کونډې کې مون دی خو ما خو والله ډېرې ستونزې دي ځکه جوړکې جوکې مې وړه دي هغه مې پرچه هغه هم اوس نه چلېږي شیخ خدای لیته نوست یو نو مورې ژوند څنګه تېرېږي کور کې ژوند دیګه سبا خو کېږي په خورا کېږي په غریبه کېږي په مړیه کېږي په خانه کېږي ښه دنیا مې د خدای په خوري نه کېږي امین امین هغه مې والا داسې بربوده تېره کړې وي چې خدای دې ته نه ورسوي داسې ورځ راغلې مورې تاسو نور نو څه چې مونږ خوړلي دي نور ولا عارف هلته واخلي خو ما خور کې جوکې وړلي بازار لوښیا وتروړم البته ته خو څوک ترې مو نه ویر کوي بیا فوق الاندازه ورته سبب کړی یم خلک نو څه غوښتنه ده مورې خلک څه وکړي نو ښه چې ما سره کوم کومک راشي کومې په قسمت هغه چې سره وکړي ښه ده ډېره ښه ده ځکه چې هسې زه سیمیانه لکه واجه سیښوي وړو وړو کې مې د هغه مې سبق یادي
دوی مې جلکې دي، درې مې ورکې دي، وړې دي. خدای مهربان دی مورې. خدای د مهربان دي، تاسې سره تاسې مې راخلئ مهربان امین. دي. مرګو درځونه مو دلته. امین. زما د دغې مور خبرې تاسې واورېدلې چې د یو زوی درلود، هغې پسې وخت تېرولو، هغه هم الله پاک ترې واخیستلو. اوس یوازې دا مور مې. واقعا چې د مونږ په خوست کې چې ډېر کونډ یتیمان مونږ لرو، هغه یوازینۍ دغه ولسوالي ده چې د زیزه میدان په نوم باندې یادېږي. دې سره باید هر ډول همکاري مونږ وکړو، ځکه چې دلته ډېر کونډ یتیمان شتون لري. زه به د یوې بلې مور سره هم خبرې وکړم، ځکه د هرې مور سره خبرې کوم، دوی بیل بیل دردونه لري، ستونزې لري او مشکلات لري. بس الله پاک دې زمونږ په وطن رحم وکړي، الله دې مونږ په وطن کې صلح راولي، الله پاک دې نور دغه جنګونه بدبختۍ ورکې کړي. زه به دغې مور سره هم خبرې وکړم. مورې تاسو ژوند څنګه تېرېږي؟ زه خبر شم چې تاسو خاوند شو د غربت له امله یې ځان ووژلو. دا څنګه، دا پېښه څنګه وشوه مورې؟ دا راته ووایه. خوري او نستي وه مورې، دغه نه ځان مړ کړو. اوس څومره یتیمان درته پاتې دي مورې؟ څلور جلکۍ یې وړکی دی. د دغې خور خاوند چې و د غربت له امله یې ځان وژلی، ځان یې پنسي کړی. دغه اوس کونډ یتیمان پاتې دي، دا زموږ او تاسو لاسنیوي ته ضرورت لري. راځئ چې په ګډه د دغه کونډو یتیمانو لاسنیوی وکړو. مورې داسې ورځ راغلې تاسو کور کې نهاره ناست وئ؟ د خرڅۍ څنګه کوئ؟ د ژوند څنګه کوئ مورې؟ زما د کونډې مور ژوند په زیفې باندې دی، ماښام ډوډۍ باندې دی، د هغې ته سترګې په لاره دي که څوک یې ورکړي ودې که نه. الله دې مل شي. د دوی خبرې اورېدل د غره غوندې یو زړه غواړي چې باید داسې یو غټ زړه ولري، د دوی خبرې واوري. دا د هرې مور کیسه ډېره دردونکې وي، ډېره سخته وي. بس الله ته بزاري کوو چې الله ته زموږ په وطن کې نور دغه بدمرغه جنګ د تل لپاره ختم کړي، چې نور داسې کونډ یتیمان موږ ته پاتې نه شي. موږ ته چې د جنګ نه څه پاتې شوي، دغه یې ثمره ده چې هره مور یې کونډه، هر بچی مو یتیم، هر کور مو نن ړنګ دی، په هر کور کې دردونه دي او فریادونه دي، ځکه چې هغه کور کې یتیمان دي، هغه کور کې یوازې کونډې مورګانې ژوند کوي. تاسو نه مو غوښتنه ده چې د داسې خلکو لاسنیوی وکړو، داسې خلکو سره مرستې او کومک وکړو. زه به دغه کوچنۍ خور سره هم څو خبرې وکړم. خورې ستړې مه شې، څنګه یې خورې؟ یخي ښایي. خورې پلار دې چېرې دی؟ څوک مشتان ور کور کې؟ هېڅوک هم نشته؟ تا ته څوک کلي کوي؟ دغه کلي درته کوي؟ دا کلي خو دې پرېږدي که نه خورې؟ دا ګورې دغه ټوټر ټوټر دي. اوس څوک نشته تا ته کلي وکړي؟ څومره زور غواړي کله چې یو ماشوم ووایي چې زما پلار مړ دی او په حق رسېدلی دی. فرض کړه زموږ ستاسو بچیان موږ ته چې په دغه نړۍ کې نه وي چاته ووایي چې زما پلار مړ دی، څومره زور به یې وي، څومره درد به یې وي. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. خیر که د دې پلاران په کور کې نشته، موږ او تاسو خوشته یو که نه، باید په ګډه د دوی لاسنیوی وکړو، باید په ګډه دوی ته په دغه سخت وخت کې لاس ورکړو. قدرمن لیدونکو، بیا هم تاسې باندې غږ کوم چې په خوست کې موږ 15,000 نفر رجسټر کړي دي، چې په هغې کې ډېر هغه جل نفر موږ لیست کې نیولي دي، چې 10 کورنۍ موږ نن په زیزه میدان په ولسوالۍ کې دوی سره کومک وکړلو. راتلونکي څو ورځو کې نورو ولسوالیو کې هم همدغسې پلان لرو. موږ به هره ولسوالۍ ته ګرځو تر څو هغه ډېر مستحق خلک چې دي تر اوسه پورې مرستې نه دي ورسره شوي، هغوی سره موږ مرستې وکړو ستاسو په همکاري باندې. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ د بېوزلو هر وخت روژه وي. موږ دپاره روژه ډېره اسانه ده، هېڅ تکلیف نشته د موږ دپاره، ولې چې دې نه بغیر هم زما دغسې ماشومان نهاره وي، دوی په کور کې څه نه لري، دوی روژه وي. دا چې مخکې روژه را روانه ده، ومو غوښتل چې د دوی سره همکاري وکړو، هغه روژه د دوی په خوشحالۍ باندې ورشي، هغه روژه ډېر ښه شان باندې دوی ونیسي. نو تاسو نه هم غوښتنه ده چې په دې سختو شرایطو کې د خپلو وطنوالو تر څنګ واوسئ، هر رقم مرستې دوی سره وکړئ. دور دغه خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. په موږ وکړې رحمتونه
اوس د بازار په وړ کې غواړي خیراتونه دا محال دی خدایا